هغه خدای چې مهربان او بخښونکی دی پناه وړو د شیطان راټلي نه چې د هر څه په شکل کې دی وخت باغیه د خودسر سره مې وجنګوه چېرته کې سام د زورور سره مې وجنګوه چې نفرتونه خوروي زما د ګل وطن کې د هغو خلکو د لښکر سره مې وجنګوه یمو ډېر درنې عزتمنې منظور احمد پښتین علم صاحب ورسره نور ملګري د جنوبي وزیرستان د ټوله سیاسي پارټۍ قیادت سیول سوسایټۍ چې د هر فکر خلک دی زه د عوامي نېشنل پارټۍ د طرفه دا ټول تار کلای وایو وروڼې دلته په سټیج خبره وشوې خو صرف دا یوه خبره ده چې موږ امن غواړي ایوه خرکۍ خبره وکړه چې پولیس کیس دی دی پوستی دی همیشه د پوره دا پاک فوج د پوسه واردات کوي یم ځکه نه واردات نه دی کړی وروڼې د عبدالولي خان یوه خبره ده موږ دا فوج ته په ښکاره وایي په جوته وایي ولي خان وایي چې د چا سپی ده چې وخوري موږ د سپي سره غرض نشته یمو د سپي د مالک سره غرض دی یا سپي مالک ته یې تو ته وایي مچرمل صاحب عزتمنې دا خلک تاسو ته پته ده چې په ټوله پښتونخوا کې اوس الحمدلله چا وویل چې دا غلطه نارې لګوي په فوج پسې غږېږي په پنجابي پسې غږېږي خلک راووته زیره وایي چې یا چا دهشتګرد یې اسکا پیچه وردي او زه د کرایي خلک ته وایم هر څوک دي موږ په دا نه ډارېږي برای لاسو شیرې کړې وه پښتین په بابړه کې نه دی ډار شوی پښتین په انتخاب کې نه دی ډار شوی پښتین په ټکر کې نه دی ډار شوی پښتنو دا شهادت ورکوي چې یو پښتین په دا خوره ژوندی وي دا چارلهونده دا سوچ نه لري چې پښتین به په کار واچوي اخری سلګۍ د پورو دهشتګرد درته وایم خان درته وایم غرقاب درته وایم خبره پټانه تو پوته علما کرام ته زسول کما اقومی مشر ملک ته زسول کما چروشا قدمو د امن نره غلطه وي قدمو امن غوښتل په غلطه لګیا و خروشه درته ویایا کنه شاعر چې ورته وایي چې د پښتنو په قتل عام باندې خاموشه ای مالکه مولا دستانه دومره ګیلمن یم چې څه حد یې نشته عزتمنې خبره صفا ده خبره ډاګه ده خبره ښکاره ده پټانه ده دی دولته ډرون ګرځوي د دولته داس کمرې لګېدلې دي ابرار صاحب ته کمی شته ویل چې داس کمرې دي چې په خرابېږي میږي ویني خو ډېر افسوس دی چې دغه کمرې سترګه دا خلک پټه ده چا څوک دهشتګردي کو څوک بامیناش دي څوک د شپې خرڅ شکوي څوک خولې کو څوک د ګانې نه پټوي سترګه دغه پوس کمرې پټه ده خو دغه د کالونۍ نه ورته ویلي دي چې په را باندې داسې وړیکی پلاستیک ولګوه چا څوک د مضررات وي چا پې وینه چې څوک ضرر نه وي هغه زه نه پې وینه وروڼه موږ د دغه سټیج نه دا اعلان ورته کړي چې ستې مهرباني وکړه بله ورځ امیر څه ملګري تللي وي
پسالای کې ورته ویلي وي چې ستیو ډاسي ناکام شي امیش ملګری و وی چې په سترګه لږ کې ډیند ومه سړي ته مې وویل چې زه ډریوینګ کوم چې ما کوي شون راځي بیا په نور شاخ کې وی چې هغه مې خپل خره ولیدل چې راروان وي وی چې مې ورته وویل چې سړی تو ته خو مې ویلي وي وی چې درته وویل چې تو خو د خره نه نه درته ویلي د هېڅ نه درته ویلي وي د غره نه نه چې د کیمپ نه ډاس شي تو ته مې وایي چې مازید تاسې نه بند کا که بند نه کړل زه تو نه تحفظ غواړم زه دهشتګرد ورکوم زه چې خلک شکایتا ورکوم تو پوس دا څو لګولې تو یا چې دهشتګرد نشته نه چې دهشتګرد نشته په باره باچې دی کې ما د مور ورو تو چې ډاسو د شي درونه خبره دو پتا پالیسی نن سبا نرشده بچون مچون خبر دی چه تاکی ما پالیسی تو خبره کریه دو و زب با خلق شخ کر چه مو تو کرایشی ده بار نتوک نویر خلای ای ده وزیرستان خمره اولا مهربانی وکا ستیده ده کرایی بدماشی پرشده بلډینګونه خو دا جوړ نه کړو محلونه خو دا جوړ نه کړو خو چیرې په یوه بورۍ ډال په یوه چینه په بورۍ باندې دی دا ټول خلک ته تکلیف جوړ دی په آخر کې زه تا جرنالو ته یم چې الله پاک ته دی تو خور مرداس وځوروي الله پاک ته یا تو بچونداس وترسوي الله پاک ته د تو سپین ږیري داس پیسې کاږي الله پاک ته د تو سټوډنټون کار پدار کی لکه دا نن دی چې د ډالر پورا د پیسې د پورا په وزیرستان کې کومه پالیسي جوړه کړې خبره خو د ثانیې ډېر زه غواړي چې سټیج ته روشي خو خلک ډېر دی تو څه په دا خیري شعر اجازه درخوا غواړم امن غواړو سوله غواړو امن غواړو سوله غواړو ضرورت د دې وطن دی یا وطن دی یا کفن دی یا وطن دی یا کفن دی